پرامرز تمنا د ولسمشر غني له ټیم سره یو ځای شو. دا چې څنګه اول یو ځای شو مطلب را سره تر پای پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د رای اچونې بهیر شاوخوا 2 میاشتې مخکې ترسره شوی دی، خو لا هم لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوې او د ټاکنو ناندرۍ روانې دي. خو په دې لړ کې نن د ولسمشریزو ټاکنو نومان پرامرز تمنا سره لیدلی دي او همداراز د سولې او اعتدال ټیم مشر حنیف اتمر بیا د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم یو مهم غړي او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار سره لیدلی دي. د ولسمشرۍ نومان پرامرز تمنا د ولسمشر غني په مشرۍ له دولت جوړونکي ټیم سره د ګډ ائتلاف جوړولو خبر ورکړی دی. ویل کېږي چې هغه د راتلونکو 5 کلونو لپاره خپله جوړه کړې طرحه هم ولسمشر غني ته ورکړې ده، تر څو په راتلونکو 5 کلونو کې ترې د افغانستان د آبادۍ او پرمختګ لپاره ګټه پورته کړي. د دواړو ټاکنیزو ټیمونو له لوري په یوه ګډه خپره شوې اعلامیه کې د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون غږ شوی دی چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې دې ژر تر ژره اعلان کړي. بل لوري ته د سولې او اعتدال ټیم مشر حنیف اتمر تېره ورځ د خپل کاري په دفتر کې د مشرانو جرګې رئیس او د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم یو مهم غړي فضل هادي مسلمیار سره لیدلی دي او د افغانستان پر روان سیاسي حالت یې ورسره بحث کړی دی. د حنیف اتمر مطبوعاتي ټیم په خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې دواړه په جلال کې د ډاکټر ناکامورا پر وژنه اندېښنه ښکاره کړې ده او د افغانستان او د جاپان له خلکو سره یو ځل بیا خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د یادولو وړ ده چې حنیف اتمر په وروستیو کې د ولسمشریزو ټاکنو څخه لاس په سر شو او برخه یې وانخیسته، خو هغه همداراز له کوم ټاکنیز ټیم نه خپل ملاتړ هم اعلان نه کړ. ګرانو کتونکو په دې هیله چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلی وي او ویډیو مو که خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ تر څو هغوی هم له دې خبر څخه خبردار او آګاه واوسي. مننه.